دا د کندوز ښار نوې څېره ده چیرې چې د خلکو د هیلو غوټۍ په سپړېدو دي. اوس چې د دغه ولایت هر ګوټ ته ځې نو هرومرو به پکې د بیا رغونې نښې نښانې ګورې. په دغه ولایت کې دا مهال د خصوصي سکتور له لوري د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پراختیایي استوګنیزې او سوداګریزې پروژې تر کار لاندې دي. د دغو پروژو ډیره اندازه د سپین زر اماراتي شرکت پر ځمکه تطبیق کېدونکې پروژې جوړوي. هغه پروژې چې لګښت یې شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. یو شمېر هغه کارګر چې په دغو پروژو کې د کار زمینه ورته برابره شوې خوښ دي. دوی ویل پخوا یې دا هیله وه څو د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي، خو اوس چې دغه فرصت په لاس ورغلی خپله خوښي په الفاظو کې نشي بیانولی. اگر استاکار است، اگر کارگر مسلکی بخشی، اگر جوانای ما که از رشته‌های مختلف فارغ شده یا انجینری است یا حقوق است یا طب است، هر چی که است در هر رشته الحمدلله یک زمین کار نسبی فراهم شده، کار میکنن، همه خوشحال هستن. خلکو ته کار پیدا سی، دا زمینه د کار منګه غونډه خلکو ته پیدا سی، دا خو ښه کار ده. امارات باید کوشش کوي نور زیات هم همداسې پروژې کار باندې واچوي چې خلکو ته کار پیدا سی. پانګوال بیا وایي حکومتي ملاتړ د بشپړ امنیت شتون او د خلکو همکاري هغه لاملونه دي چې دوی یې پانګونې ته هڅولي. دغه پانګوال زیاتوي که روان بهیر همداسې دوام وکړي دوی به په خپل هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي. د قندوز تجارانو ته، سوداګرو ته، دکاندارانو ته داسې یو زمینه برابره کړله چې لکه مخکې به چې یو دکاندار غوښتل چې یو دکان په کرا ونیسي نو هغه به مطمئن به نه و، ویلې به یې که نن یې که سبا یې دا دکان په ما باندې چپه کېږي او سرمایه ګزاري پکې هغه زړه د خلاصه نه شوه کولی. اوس الحمدلله ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې دا یو دراز مدته او داسې فکر کوي لکه یو خپله پروژه او خپل دکان او خپل مارکیټ مې شي. چې دی ډېر ښه راغلی دی او امنیت دی او همدغه علت دی چې د کندوز تجارانو لپاره، د کندوز ځوانانو لپاره او د کندوز د خلکو لپاره د سرمایه ګزاري لپاره یو ښه فرصت لاسته راغلی دی. نو د همدې لپاره ټولو خلکو د کندوز په آبادۍ کې، د وطن په آبادۍ کې د هغوی کې سهم اخیستی او په دې برخه کې موږ د امارات نه او د مسؤلینو او د ټول نه ډېر خوشحاله یو. باید وویل شي چې اوس مهال د کندوز ولایت په کچه د بیا رغونې ترڅنګ په تولیدي برخه کې هم ډېره اندازه پانګونه شوې ده. د کندوز ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز ولایت په مرکز او ولسوالیو کې تر 160 ډېرې فابریکې فعالیت لري چې د تولید ترڅنګ پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. عجب ګل عاطف، د افغانستان ملي ټلویزیون، کندوز.